د معلولینو ملي لوبډلې د نویډا کرکټ اکاډمي ته په 106 منډو ماتې ورکړې. سلام امینه خوږو ناظرینو دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. په هند کې د تمریناتو پر مهال د افغانستان د معلولینو کرکټ ملي لوبډلې نن په نویډا کرکټ میدان کې د نویډا ملي کرکټ اکاډمي ته هم په 106 منډو ستره ماتې ورکړې. په دغه شلوريزه لوبه کې پچا د افغانستان معلولینو ملي لوبډلې وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. دوی په ټاکلو شل اورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره د نویډا کرکټ اکاډمي ته د 200 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې توفیل دوست خیل په 10 توپونو 4 شپېته، زبیر زدران 28، محمد اشرف 26، نثار اسحاق زی 20 او محمد جمیل 14 زیاتې منډې جوړې کړې. د نویډا کرکټ لوبډلې ټاکل شوي د 200 منډو هدف په ټول توان سره ترلاسه نه کړ. د دوی ټول لوبډله په 13 اور کې په 106 منډو باندې وسوځېدله او سیالۍ په ستر توپیر 106 منډو باندې بایلوده. د افغان توپ اچوونکو له لوري توفیل، شفیق الله سمیم، سین الله، صفت الله، عبدالله لیوال، حزب الله، شیرین آغا او عبدالله اسمتي یو لوبغاړي له مخې پورته کړ. افغان لوبډله په جولای تر 13 نیټې پورې په هند کې خپلو تمریناتو ته دوام ورکړي. بیا به له هغې وروسته د انګلستان په طرف نړیوال جام ته وخوځېږي. د یادولو ده د معلولینو کرکټ لوبډلو ترمنځ د 2019 کال نړیوال جام په راتلونکي اګست میاشت کې د کوربه انګلستان، پاکستان، هندوستان، افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پیلېږي. باید یاد دي چې د زیمبابوې لوبډله د کرکټ نړیوال شورا له لوري د هر ډول نړیوال کرکټ له بندیز سره مخ شوې ده، د چې د معلولینو لوبډلې هم له دغې جامه بهر شوې. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره همدغه چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې در سره سبسکرایب کولی شئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.